لسم دعا دا حدیث سیده امام ابو داود راوڑے دے او امام احمد راوڑے دے او سندن صحیح حدیث دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا اخذ مضجعه وکلے چبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبری بستری تراغی نوی بے الحمد لله الذي كفاني وآواني خما تاسو ته خبره ذکر کړې وه چې تعلق ساتي د سور رنګ سره څه خبره وه دې کتاب کې سور رنګ شته دعا په سور رنګ کې ده یعنی تور رنګ د الفاظ نه دي دغه د حدیث باقي الفاظ دي کوم ځینې چې دعا شروع کیږي هغه په سور رنګ کې ده خط سور دی لاندې ترجمه بیا د هغې سور رنګ کې ده الحمد لله الذي كفاني وآواني طول صفتون دا کمال خاص اللہ لردی اغا ذات چی زما دا پارا کافی شو ترجمه کی دی چی زما دا طول کارون کفایتی ہو گئے زما دا پارا کافی شو طول کارون زما آسان کرو وآوانی او ما تیزیرا کو مخی یو دعا تیر شو باقی دا الفاظو التا منگ شرح کرے واطعمنی وسقانی او ماته خوراک او سخاک راکو والذي من علی فافضل او آغا ذات چی پا ما باندی احسانوکو او غور احسان را باندیوکو والذي اعطانی فاجزل او آغا ذات چی ماته راکڑا او خدیر راکڑا الحمدللہ علی کل حال دا اللہ شکر دے پا ہر حال اللہم رب کل شیء وملیکہو اے اللہ چی ترب دا ہر شیزی او مالک دا ہر شیزی و الہ کل شیئن او حقدار دا بندگی دا ہر شیزی اعوذ بک من النار زپتا سر پنا غوالم دا ورنا اسم رخیست دعا الحمدللہ الذي کفانی و آوانی دی بارک مخی خبر شئی چی رب العالمین دے و بند دا پارا کافی دے چی کل دا بند پہ اعتمادو کی و یقینو کی و آوانی او اللہوی مالا زیرہ کڑے دے نو سمر دیر خلق دا مخ کی دعا کی او چی سمر خلق دی چی دا غوی دا پارا نا سوکشتی چی کافی شی دا غوی دا پارا ولا مؤوی او نسوک غوی لزیور کون کشتی او تالا اللہ زیدر کو بلدہ چی اللہ دا خوراکم در کو سخاکم در کو طول ورز دا خوراکو کو طول ورز دا سخاکو کو او اللہ ربانی احسانو کو خود دیر احسانیو کو او اللہ نعمتون را کری دی او خود دیر را کری تی یعنی رب العالمین چی منگل سر را کری زمان دا ضرورت نزیاد تی منگل را کری تی زمان دا ضرورت نزیاد ہر شے اللہ خبی حساب منگل را کری تی و انسان کی دا ناشکری پرتا دا یعنی ہر سا اللہ منگل را کری تی نزکو الحمدللہ علی کل حال دا یاد کہ پا ہر حال دا اللہ شکر تی کہ غریبی دا کمالداری تھی کہ روغی کہ بیماری او کہ ہر سنگئی سبب الحمدللہ علی کل حال دانی چی سوک دانا تپوسو کی او تاجو رجب پسر دا شکایتونو بوجی یخو دی گا دا یونی مسلینا تپوس نیشی کہو لگا پورا قصر ترائلی نبیتی سوک تپوسو بنا کئی زکر تپوس تو کنو دسر دا گیلی او دا شکوی او دا شکایتونو دمرا فیلون پراتی دی چاکہ بین ختم مخ دا رنگ با بدل کی او مخ برا غن کی او تندے با تریو کی او تبا چیر دا دنیا چی سمر سختی دی اگر طولی پا دبانتی دی ہم مسئلہ سدا بس آگا جو قرضی دی بلا مسئلہ کار نیشت نو دا وڑی وڑی خبری دا با دیر والی او اگا اچت او غٹ غٹ نعمتونی چی اللہ و تورکڑی دا اگا بگیر کی او بدکی دلا سب دوم را دا شکوی شکایتونی شروع کی ذکر خو اللہ قرآن کی دا خبر ذکر کردی چی انسان حلوع دے اذا مسو الشر جزوعا و اذا مسو الخیر منوعا دا انسان دی بے وفائی تو گورا اللہ وی چی کل ولا نعمتون ورکم نا چی کل بزی امتحانون راولم نبی حرزی کی شکایتون کئی گیلی کئی خبگان کئی دا اللہ نا اوی چی کل ولا نعمتون دیر ورکم بیاگا نعمتون بن کی زمان پلار کیم نلے گئی
دا د انسان حال ته به داسې نه وي ته به په هر حال د الله شکر ادا کړي ښه په ډکه خوله به وایي الحمدلله هر څه یې الحمدلله کم ټیم داسې دی چې ته د الله د نعمتونو نه بهر شوی چې ته پکې الحمدلله نه وې یو سړی په قرضو کې ډوب دی دی د الله په نعمتونو کې لا نه دی که نه نشته هېڅ نعمت پې نشته د الله یو سړی مزدوري نشته دی د الله نعمتونه نه وتی دی یو سړی بیمار دی دی د الله نعمتونه نه وتی دی یو سړی بچی نه کېږي یو سړی مسافر دی یو سړی واده نه کېږي یو سړی په جیل کې دی په بله مسله کې دی په بله مسله کې دی آیا څوک داسې شته چې د الله د نعمتونو نه وتی نه هر حال کې د الله نعمت دی نو چې هر حال کې د الله نعمت دی نو بیا به الحمدلله او ځکه د عروه ابن الزبیر رضی الله عنهما د هغه باره کې دا قصه مشهوره ده که چې هغه د خپې په دې خپه باندې بیماري راغلې وه او دا داسې بیماري وه لکه نن سبا چې د کینسر د بیماري راشي والعیاذ بالله بیا دا خپه تې پرې کوي نو په هغه ټیم کې ورته طبیبانو حکیمانو ډاکټرانو وایي دا خپه به دنه پرې کوو نو ځان سره زویم بوتو او لاړ د خپې پرې کولو دپاره نو هغه زوی یو ځي ته ورننوتو هلته اسونو سره یې لوبې کولې نو د نه خپه پرې کړه خپې چې پرې کړه او دا الحمدلله ووایي بیا چېرته اس دغه ماشوم په خپه باندې والی د هغه مړ شوی د خلکو ته یې زوی دې مړ دی بیا الحمدلله خلکو ته یې ناشنا سړی نو الحمدلله دلته مو هلته مو نو دلته خو الحمدلله په دې ویمه که یو خپه یې رانه واخېسته نو خپه او دوه لاسونه بیا هم شتي او که یو زوی رانه واخېستو نو نور بچي هم شتي دا د الله نعمتونه دي او بیا الحمدلله په دې د خپې ته وکتو وی خوشحاله په دې مه چې په دې خپې باندې د اوسه پورې زه دې ځي ته نه یم تللی چې هلته د الله نافرماني کېږي او نه دا خپه چېرته ما د الله په نافرماني کې استعمال کړي موږ په وړې خبرې پورې به ونښلو هغه ډېر شی به هېر کړو بس حق یو یادو خوله مو واضح کړې زیړ مخ به او زیړ خوله به یې نیولي او هر ځای کې به پریادونه کوي هر ځای کې به پریادونه پرېږده دا پریادونه الحمدلله هر حال کې وایه کله ضرورت ته خبرې راغی وکړه خبره په هر ځای کې سړی دا خبرې نه کوي نو ځکه وایي الحمدلله علی کل حال ته هم پکې دعا ووایه که نه ته ووایه من علي اللهم رب كل شيء ومليكه بارك الله فيك دا لست عقاني شو بيرتهم بغور سري ووري الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الله الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار